د افغانستان د ملي دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په یوه تازه څرګندونو کې ویلي چې د پاکستان فضایي حریم د افغانستان تر ستراتیژیک کنټرول لاندې دی او افغان ځواکونه هر وخت کولی شي چې د اړتیا په صورت کې هر ډول نظامي عملیات طرحه او عملي کړي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په یوه تازه څرګندونو کې ویلي چې د پاکستان فضایي حریم د افغانستان تر ستراتیژیک کنټرول لاندې دی او افغان ځواکونه هر وخت کولی شي چې د اړتیا په صورت کې هر ډول نظامي عملیات طرحه او عملي کړي. نوموړي ټینګار کړی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه په وروستیو کلونو کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي. د هغه په وینا د پاکستان د پوځ هغه پرمختللي راداري سیسټمونه چې د هوایي څار او کشف لپاره کارول کیږي د سایبري نفوذ له لارې فلج شوي دي. د دفاع وزیر په خبره همدې حالات پاکستانی ځواکونه عملاً داسې حالات ته رسولي چې د وضعیت د کنټرول پر ځای یوازې نندارچیان پاتې شوي دي. د هغه د څرګندونو له مخې د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته د افغان ځواکونو لاسرسی د هغوی لپاره دومره اسانه شوی لکه څنګه چې د افغانستان یوه ولایت تر اداري حوزوي پورې تګ وي. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان ځواکونه اوس د سیمې د امنیتي معادلو په بدلیدو کې مهم رول لري. ملا یعقوب مجاهد ویلي د لوی افغانستان قضیه اوس یوازې سیاسي یا تاریخي بحث نه دی بلکې د پرمختللې ټکنالوژۍ په مرسته یې عمل کېدل تر پخوا ډیر اسانه شوي. د هغه په وینا د عصري ټکنالوژۍ، سایبري وړتیاو او پرمختللو دفاعي سیستمونو کارول د افغانستان لپاره نوې لارې پرانیستې دي. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې دا خاوره د تاریخي فطرت له مخې د مؤمنانو ملکیت ګڼل کیږي او هغه څه چې د مزدور رژیم وباله ډیر ژر به پای ته ورسیږي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.